د هوډ میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سید ادریس ولیزاده زرم په یو نوې او ښایسته خپرونه کې دا وخت نو د ننګرهار ولایت په سمرخیلو سیمه کې یو چېرته چې د شاتو مچۍ دی او دلته نو یوه ښایسته خپرونه به جوړو له دغه ملګرو سره به خبرې اترې کوو او د دغه شاتو مچۍ دغه ویډیو تاسو وګورئ یو څو تنه ملګري دلته ولاړ دي دوی سره به خبرې کوو که تاسو مخکې راشئ تاسو سره به ځکه مخکې تګ هم لږ مشکل ده د شاتو مچۍ ډېر دي ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه چې مرکه وکړئ که خپل ځان معرفي کړي لیدونکو ته زنده اوسئ خیر اوسئ که زه رحمت الله زهیرمال د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی یم د نرخ ولسوالۍ دغه د مچۍ فارم ده او په شخصي لګښت موږ جوړ کړی ده او عایدات یې هم ښه دي د افغانستان لپاره یو بهترینه لاسته راوړنه ده. څومره وخت کېږي چې تاسو دغه فارم جوړ کړی دلته په ننګرهار کې خصوصا؟ دا تقریبا دا 6 کاله کېږي چې موږ دا فارم جوړ کړی ده او مقصد د عایدات یې ښه دي او یو له مزدورۍ او له کار نه ښه ده مقصد یو ښه لاسته راوړنه ده د افغانستان لپاره. ډېر ښه. د لرو ولایتو نه خلک دلته راځي د شاتو مچیو د اخیستو لپاره؟ و بالکل هر ولایت موږ دلته خلک وینو راځي پوښتنه کوي د شاتو چا چې خوښه شي شات اخلي او ګوري مچۍ خو ډېر ښه زراعت ده د افغانستان لپاره او بهترینه نتیجه دلته په جلال آباد بازار کې ولایت کې ورکړې ده. که دغه خولۍ تاسو وانه چوئ دا مو پذابوي؟ یاره ونو دا خو حیوان ده ځکه ما او تا او بل څوک څه پېژني خو لکه اوس ستا په سر خو خولۍ نشته زما په سر شته دلته نه راځي تا ته هم نه خو لکه راځي. مونږ مسلکیان یو دغونه ډېر نه ترې ډارېږو ځکه هغه چا چې کار نه یې کړی هغه ډارېږي ترېنه ویره ډېره او څومره مهارت لرئ څومره وخت مهارت د تاسو سره دي؟ مهارتونه خو بالکل ډېر دي را سره خو په کوم مهارت به مونږ تاسو سره وغږېږو لکه مهارتونه خو بیخي ډېر دي هغه ورځې نیسي شاید ډېر وخت ونیسي کله شات به را پسرلی سي که نه دا ګورو کې بیا ګورو تېنه مثلا خپله وځي دا دوی ملکې جوړوي بیا په یوه صندوق کې 2 تر 5 تر 6 پورې کورونه جوړوي بیا هغه هغوی بیلوي جدا کېږي له یوه صندوق نه بل صندوق مثلا ونې ته ځي یا بوټي کې کیني یا داسې یوه خوا کې کیني بیا هغه مونږ بېرته صندوق کې اچوو بیا هغه نه وروسته مثلا هغه ته موم ډراپ وایي هغه ورکوو او پریمونه ورکوو مقصد دغه لپاره مقصد هغه کوو مراقبت یې کوو بیا د هغې پیټۍ او دا بلې پیټۍ بیا سیده دا بېرته خپله بله ملیکه جوړه کوي هغه بیا خپله ماس سالمه پاتې کېږي او د شاتو هغه خو یې داسې سیستم یې چې کله ماشین ورته راوړو بیا دا له دیجې نه په چوکاټونه یې اخلو هلته یې خیمې ته وړو او خیمه کې بیا په ماشین کې تاوو او بېرته ورته راوړو ورته دوی د شاتو سیستم یې دغسې ډول ډېر ښه سیستم ده. په دغه فارم کې څو کسان یې تاسو؟ دې کې خو فلحال موږ 2 کسان یو د ما ملګری ده او یو زه یم. ستاسو په نظر څومره لګښت به شوی په دې باندې؟ لګښت خو اوس ډېر ده لکه پخوا په پرتله اوس لګښت یو په 300 ده خو بیا مقصد ښه ده ګزاره کوي د کاروبار لپاره ښه ده اوس شات وکړي سیزن برابر سي بالکل یې پوره کوي. پیغام دې څه دی لیدونکو ته؟ پیغام خو مې ورته ډېر پیغامونه دي خو د مچۍ لپاره باید هر څوک خو داسې مثلا په هر کلي کې باید 2 او 3 نفره مچۍ ولري ځکه چې خلک شات ترلاسه کړي او دا د روغتیا لپاره یو بهترینه دوایي ده او په سالم ډول باندې وکړي ځکه چې داسې ونه کړي چې په هغې کې ګډوډۍ وکړي یا مکس پکې وکړي یا مثلا تقلب وکړي دا د افغانستان لپاره یو بهترینه لاسته راوړنه ده. دا یو پیغام دی ما د ټولو مچیوالو نه ځکه چې تقلب کول په شاتو کې ډېره ګناه هم ده او مخته تګ هم پکې سخت ده. یعنې تقلب هم کېږي پکې؟ تقلب ولې نه کېږي دا اوس مثلا ډېر خلک داسې دي په سیزن کې بورې ورکوي که نه هغه د سیزن کې د بورې ورکول هم دا تقلب راځي. تقلب کې اگر که دوی خو چې هر څه خولې ته واړوي هغه په شاتو بدلېږي خو تقلب کول په هغه وخت کې بوره ورکول ښه نه دي. دا خلک څنګه وپېژني چې یا دا د بورې د سوچه شات ده څنګه؟ دا بالکل څوک نه شي پېژندلی دې داسې هغه ده که نه خوله کې چې دا کوم شی واړوي او دا هغه کې واړوي خانې ته بیا څوک نه شي پېژندلی حتی لیبارټري یې نه شي پېژندلی چې دا څه شی دي خو لکه ښه نه ده د اسلام له نظره هم ښه نه ده او دا شات چې دي پاک شی ده او په دې کې باید تقلب ونیسي. خیر اوسې مننه. مننه الله دې ژوندی لره. خیر اوسې. لیدونکو دلته یو بل ملګری هم ولاړ دی د سره به هم یو څو خبرې وکړو. تاسو ته هم ښه راغلاست وایي که ځان معرفي کړئ لیدونکو ته. لږ دې خوا ودرېږئ.
مهرباني زه بانم ساجد صافي دی د کاپیسا تګاب ولایت د تګاب ولایت تګاب عمر به دې ولسوالۍ. څومره وي؟ عمر تقریبا 43 کاله زما عمر دی. ماشومان به دې حتمني ماشاءالله یو اته بچي مې دي. ماشاءالله سام هم دلته شپږ کاله کېږي چې کار کوي؟ نه زما خو عمر ډېر شو، تقریبا زما 21 کاله وشو د شات مچیو کاروبار کې، ځکه زموږ زیات عمر په پنجاب پېښور سوات او په دې علاقو کې تېر شوی او اوس نن سبا دلته دې فارم سره مصروف یم. نور ولایتو کې د کار نه دی کړی؟ او اوس پورې نور ولایتو ته نه یو تللی. او د شاتو مچۍ دلته څنګه دغه فارم کې بس کار څنګه روان دی؟ ماشاءالله اوس خو ډېر زبردست کار روان دی ځکه چې سیزن دی او دې نه وروسته به که خیر بیا وردګو ته وړي. وردګو ته ځئ او هغه علاقه کې بیا د سنځلې ګلان وي او د دغه وي شینشوی به وي سپیرکی وي دغه ګلان دي هلته. او نورې خبرې خو زما ملګري په تفصیل سره تاسو سره وکړي، زه به تاسو ته عملي طریقې سره هغه ملکه او د هغه کارکردګي وښیم. مهرباني تاسو کولی شئ بس چې دا کار وښایي. خیر اوسې مننه. زه به تاسو ته عملي طریقې سره د مچۍ کارکردګي داسې وښیم چې زمونږ دا مچۍ دا فارمي مچۍ دي او په دې کې د دې نه هغه ورځ مونږ شات ویستي دي. په دې بره سیډونو کې دا د شاتو ځای دی او لاندې په دې منځ کې چې کم دی دلته بچي اچوي او دا بل طرف مو ګورئ په دې کې به عملي ښکاره شي تاسو ته. دا بل دا دیم دی بره ایسا کې وګوره مچۍ ماشاءالله ډېره ګڼه ده پکې شات پوره نه ښکاري خو لیکن بچي پکې ځای ځای ښکاري. ماشاءالله دا وګوره ښایسته بچی کړی دی او کومه پیټۍ چې ملکه ونه لري هغه بیا داسې خانې جوړوي لکه ستاسو په وړاندې دا ښکاري. دا خانې ښکاري، دا خانې جوړوي. دې کې بیا یو دانه باچا یا ملکه انتخابوي دا نورې ختموي. هغه په هره پیټۍ کې یو یو ملکه وي، د بلې ملکې ضرورت ورته نه وي. او به ګورو په بله پیټۍ کې چې عملي طور باندې تاسو هغه ملکه هم وپېژنئ. مهرباني. اوس ګورو چې تاسو ته موږ ملکه پیدا کړو، ستاسو د کیمرې مخې ته یې کړو تر څو یې ټول لیدونکي او اورېدونکي وویني. صحیح خبره دې کې به هم نه لکه چې ښکاري په دې کې هم ښکاره نه شو. لیکن دا چې اول هګۍ وي هره ملکه د ورځې تقریبا د 1000 نه تر 1500 پورې هګۍ اچوي او هغې نه بیا دا کرمک جوړېږي او د هغې نه وروسته بیا بچي جوړېږي چې ستاسو په وړاندې دي. صحیح داسې بچی جوړېږي، خانې بندېږي او بیا تر 18 ورځو بعد دا بیا راوځي او مچۍ ترېنه جوړه شي. 3 ورځې په پیټۍ کې کار کوي او د 3 ورځو بعد هغه بیا وځي کار پسې. مچۍ ډېره ګڼه ده. اوس به ملکه ولټوو چې کوم ځای کې ده. په دې هر یو کې نشته نو نه هر یو کې ضروري ده، هره پیټۍ کې یوه ملکه ضروري وي. که ملکه نه وي نو مچۍ پیټۍ ختمېږي. ځکه یوه ملکه ده چې هغه ورته هګۍ اچوي او نورې دا کارکردګي چې د مچیو ده هغوی کار کوي او هغه بچي جوړېږي. دا اوس بچي دي لاندې او بره خانو کې شات دي. د مچیو د ګڼوالي د وجې نه ملکه نه ښکاري. به ګورو ماشاءالله دا ملکه ده ستاسو په وړاندې کېدای شي تاسو ووینئ. معلومیږي په ټوله پیټۍ کې دا یوه ملکه وي، څوک ورته باچا وایي او څوک ورته ملکه یا کوین. دا ملکه ده چې د مچۍ نه یو څه اندازې غټه ده او دا په هره خانه کې یو ځل سر ښکته کې وګوري او بیا پکې هګۍ اچوي. ډېر خلک په دې تلاش کې دي چې موږ ملکه ووینو خو لیدی یې نه شي. په دې باندې لوګي ورکوئ تاسو؟ په دې باندې موږ اول ځل لوګي ورکو ورته چې مچۍ راغونډه شي او هغه دا احساس وکړي چې یاره څه راغله راباندې که نه
نو چیچلو نه بچ شو دې دپاره دې نه لږې دغه کوو ورته ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. بس ستاسو نه هم یو جهان مننه چې راغلئ زموږ خواته او زموږ د علاقې مېلمانه شوئ او موږ سره مو دا خبرې اترې شریکې کړې. ډېره مننه کوم ستاسو نه. خیر اوسې، مننه. قدرمنو لیدونکو، دا وه د نن ورځې ځانګړې شوې خپرونه چې په ثمرخیلو سیمه کې د شاتو د مچیو په تړاو مو تاسو ته جوړه کړه. تر بلې خپرونې پورې له موږ سره پاتې شئ.